السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل تاسو خدمت حاضر یم. ګرانو کتونکو زموږ نوې ویډیو د ایډسنس د ویریفای کولو په اړه ده چې اکثره خلک په دې کې اوس هم مشکل لري چې ایډسنس څنګه ویریفای کیږي، پین څومره وخت کې رسیږي، څنګه رسیږي. دغه په اړه ویډیو د زموږ یو ملګري غوښتنه کړې وه چې زما په اکاونټ کې چې د $10 رسیږي دا زما پین کوډ چې دا هغه زه نه پوهېږم چې راغلی ده که نه، نو دغه په اړه معلومات درکوم. ویډیو تر اخره وګورئ. کله چې ستاسو په ایډسنس کې تقریبا $10 پوره شي یا کمپلیټ شي، نو تاسو ته بیا په ایډسنس کې یو اپشن درکوي چې کله تاسو خپل ایډسنس ته راسئ چې ستاسو پیسې چې ستاسو اکاونټ چې دی هغه باید ویریفای کړي. نو هغه سره په څنګ کې کله چې دا اپشن تاسو درکړي له هغه په اول ځل چې کله ستاسو په اکاونټ کې $10 پوره شي، نو ایډسنس چې دا پین کوډ اټومیټیک یعنې اتومات ستاسو هغه کوم ادرس چې تاسو ورکړی ده هغه ادرس ته ایستی. که تاسو ته هغه پین کوډ چې دا تقریبا په میاشت یا 3 هفتو کې ونه رسیږي، هلته تاسو لیکلي چې 3 هفتې انتظار وکړه. نو کله چې تاسو دا پین کوډ واستوئ تاسو به تقریبا 20 یا 25 ورځې وروسته مخابرات ته ورسئ او هلته یې پوښتنه وکړئ چې زما په نوم باندې یو پین کوډ د ګوګل ایډسنس له خوا نه راغلی ده. که چېرته وي خو هغوی به یې درکړي درته، تاسو به هغه کوډ راواخلئ. دلته د خپل ایډسنس چې کله راسئ به د ایکشن به د بټن ته ښکاري، به د ایکشن باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دلته د پین کوډ هغه کومه صفحه چې د هغه به تاسو ته راخلاصي. نو بیا په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې خپل پین کوډ به ورته ورکړئ او سبمیټ پین باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ټول معلومات لیکلي دي او په دې ځای کې دا کوم پین کوډ چې دلته تاسو ورکوئ په دې ځای کې غلط کوډ 3 ځلې ورکړئ، نو تاسو کېدای شي ستاسو د ایډسنس چې د هغه ختم شي، یعنې سسپینډ لیکلی ده. نو داسې کار مه کوئ. په دې کې لاسي کوډ مه ورکوئ له ځانه. که مخابرات ته ورشئ هلته به یې پوښتنه وکړئ، تقریبا یوه میاشت وروسته تاسو ته هغه پین کوډ به حتما رسېدلی وي، که نه وي رسېدلی. که چېرته داسې یوه میاشت کې یا 4 هفتو کې دا پین کوډ ونه رسېږي، نو تاسو بیا دې ځای ته راسئ. دا خپل ایکشن چې کله کلیک کړئ نو دلته به راسئ. دلته به تاسو ته د پین کوډ خانه چې درته ښکاري دې ځای نه کې به لاندې ریکوست نیو پین به لیکلی، هلته بیا دوم ځل لپاره ریکوست وکړئ. که څوم تاسو به خپل ادرس وګورئ، که چېرته تاسو ادرس صحیح وي خو ریکوست وکړئ، که نه هغه ادرس کوم چینجینګ راولي نو کولی شئ هغه ادرس چینج کړئ. یعنې ستاسو زیپ کوډ شو، ستاسو هغه کوم معلومات چې ستاسو په اړه دي، ستاسو هغه ولایت چې تاسو کوم ورکړی دی هغه که بدلول غواړئ نو هغه بدل کړئ. تاسو بیا د ریکوست نیو پین باندې دوم ځل لپاره تاسو غوښتنه وکړئ. نو کله تاسو دا دوم ځل لپاره ریکوست وکړئ نو تاسو به پین بیا به تاسو تقریبا 20 یا 15 شپې وروسته به تاسو بیا مخابرات ته ورسئ، پوښتنه به وکړئ که چېرته ستاسو پین کوډ راغلی وي او پین کوډ به راخور وي، که نه نو درېیم ځل لپاره چې کله تاسو غوښتنه وکړئ په همدې ځای کې بیا ریکوست پین چې د هغه بیا کار وکړي. اول چې کله تاسو دوم ځل لپاره غوښتنه وکړئ یوې میاشتې پورې هغه ریکوست پین بټن چې دغه بیا کار نه کوي. نو که تاسو دوم ځل لپاره درېیم ځل لپاره غوښتنه وکړئ نو بیا یې تاسو ته لیکلي دلته یو بل نور څه به هم درته راشي. دلته لیکلي چې که تاسو دا پین کوډ چې د په 4 هفتو کې ونه رسېږي نو بیا تاسو مهرباني وکړئ دا فارم چې دا کمپلیټ کړئ، یعنې دا فورمه ډکه کړئ. نو بیا چې کله تاسو دا درېیم ځل لپاره غوښتنه وکړئ په هغو ورځو کې دا کمپلیټ دې فارم باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته نور څه راځي هغه د ایډسنس کوم د کومک برخه چې د هغې ته تاسو بیایئ تر څو چې 4 هفتې پوره شي. کله چې 4 هفتې پوره شي تاسو به دې کمپلیټ دې فارم باندې کلیک وکړئ، نو بیا به تاسو ته داسې یو صفحه راخلاصي او په دې کې به تاسو نو بیا د پاسپورټ یا کوم داسې ډاکومنټ ورته اپلوډ کوئ چې تاسو هغه کوم ځای کې تاسو اوسېږئ د هغه په اړه ستاسو نوم به پکې وي، یعنې ستاسو مکمل معلومات پکې وي، هغه هم په انګلیسي ژبه، پښتو ژبه باندې نه قبلوئ. نو کله چې دغه پرمیټ تاسو راسئ دا پرسنل آیډنټیفیکیشن نمبر پین دا چې لیکلی ده دا پرمیټ کله تاسو راخلاصئ په دې سر کې نیم لیکلی ده، تاسو کوم نوم په ایډسنس کې ورکړی ده هغه نوم به ورکړئ. په دویم کې به خانه کې به ستاسو کوم ادرس چې ده هغه به په خپله پکې راغلی په دې ځای کې. او په درېیم کې یور ایډسنس پبلیشر آی ډي، په دې کې ستاسو د ایډسنس پبلیشر آی ډي غواړي. د پبلیشر آی ډي پیدا کولو لپاره به تاسو او په دې 3 خطې چې درته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې 3 خطې چې به دلته کلیک وکړئ نو بیا به د هغې ورته اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، له هغه ورته اکاونټ انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته بیا د پبلیشر آی ډي چې ده دلته تاسو ته ټول پبلیشر آی ډي ده، کسټمر آی ډي ده، ټیم زون ده، اکټیو پروډکټ لیکلی ده، اکاونټ سټیټس چې دغه اوپن ده یعنې اکټیو ده. دلته تاسو د پبلیشر آی ډي په دې سر کې پبلیشر آی ډي لیکلی ده، په دې سره خوا کې پبلیشر د اف یو بي او دا نور سره نمبر دی دا به کاپي کړئ او به دا کومه اخري خانه چې تاسو ته د پبلیشر آی ډي دپاره درکړل شوې ده
په دې کې د یور پبلیشر آی ډیس لیکلی په دې کې ورته پیسټ کړئ او دلته چوز فایل باندې به کلیک وکړئ. دلته به نو ورته یو پاسپورټ وي، ټلیفون بیل وي، بل داسې کوم څه چې وي، لیسنس وي، چې هر څه ستاسو لرئ چې ستاسو نوم او ستاسو ادرس او تاسو هغه کوم ځای کې چې اوسېږئ هغه پکې معلوم لیکل شوي په انګلیسي ژبه، یعنې تاسو د یو چا لخوا درکړل شوی داسې یو شرکت له کوم څه لخوا نه چې هغه د تایید وړ وي. کولی شئ دا لاسي ورته جوړ کړئ. که تاسو خپل نه لرئ د بل چا پاسپورټ نه د سکین کړئ او په هغه کې کوم د چا کوم نوم چې د هغه به ترېنه لرې کړئ، ایډیټ به کړئ، خپل نوم پکې ورکړئ او صرف دا 2 نومونه ورکړئ، نور ضرورت نه لري. صرف تاسو خپل نوم او هغه ادرس چې د هغې منطقي وي، پاسپورټ هم باید د هغې منطقي وي. کله چې دا ورکړئ دا سبمیټ کړئ، تقریبا دلته تاسو ته لیکلي چې تقریبا 3 غنټې یا 3 ساعته وروسته به تاسو ته د موبایل درکړي چې دا څنګه ده. تقریبا که چېرې تاسو دا معلومات صحیح وي او د پاسپورټ کوم چې د هغه واضح لیکل شوی وي او صحیح معلومیږي، نو ستاسو د اکاونټ چې د هغه به په 10 منټه یا 20 منټه کې به تاسو ته بېرته ایمیل راسي چې ستاسې اکاونټ چې د هغه ویریفای شو. نو کله چې تاسو د اکاونټ ویریفای شي، ستاسو نه به هغه سور هغه چې درکوي میسیج چې تاسو د اکاونټ ویریفای کړئ هغه به لرې شي او تر هغه ورته به تا ته کوم بل هغه نه درکوي میسیج، تر څو چې ستا په اکاونټ کې $100 پوره شي، نو بیا له هغه ورته د بانک معلومات ته باید داخل کړي، بیا یې میسیج درکوي او هلته بیا اکشن لیکلی، په اکشن چې کلیک وکړي نو تا ته ویل کېږي چې ته باید پیمنټ میتھډ چې د هغه ایډ کړي، یعنې د بانک معلومات داخل کړي. نو هغه په اړه ما یو بله ویډیو جوړه کړې ده، کولی شئ دلته وګورئ زما په چینل کې که تاسو بانک معلومات نشئ داخلولی. نو دا وه زموږ نوې ویډیو د پین سره ایډسنس ویریفای کول او بغیر د پین نه ایډسنس ویریفای یا تایید کول. نو هیله ده چې تاسو پوه شوي یئ. که کوم مشکل لرئ کولی شئ کمنټ وکړئ. د ویډیو په ډسکرپشن کې به زما د ټلیګرام ادرس او د فیسبوک پیج ادرس هم شته، کولی شئ دلته پوښتنه وکړئ او که تاسو غواړئ دلته کمنټ وکړئ. او که ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښه وخت.